ښاغلی مفتي صاحب ګل احمد ورور د کندهار ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې یو څوک سهار ناوخته راکښېني، لمر راختلو ته ډېر کم وخت پاتې وي، یعنې دونه وخت پاتې وي چې صرف فرض لمونځ پکښې ادا کېږي، نو آیا دغه کس به د سهار سنت کوي او که به یې پرېږدي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته ځواب ووایي. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي که چیرې یو کس سهار ناوخته راکښېني او د لمر ختو ته لږ وخت پاته وي، سنت او فرض دواړه نسي پکښې ادا کېدلی، نو دغه کس به یوازې فرض لمونځ کوي او سنت به پرېږدي. مګر که چیرې د سنت وکړله او فرض یې هم وکړله، په دغه وخت کې چې دا وخت ډېر کم وي، نو سنت یې بیا مکروه دي. رد المحتر جلد اول صفحه 278، البحر الرائق جلد وهم صفحه 128، الفقه الاسلامي وادلته جلد وهم صفحه 110، همدا ډول فتاوی تاتارخانیه جلد وهم صفحه 300. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.